السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نهم درس دوهمه برخه ده. نن به ان شاء الله د جمع مذکر سالم اسم پیژندنه له مثالونو څخه وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون. سوره یوسف دوهم نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. نو زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو. د قرآن ژبه عربي ده او په خپله ژبه یې زده کوو. نو یوه هیله مې له هغو کسانو څخه چې جریان د حفظ د قرآن کې دي، نو ترڅنګ د حفظ باید د عربي ژبه زده کړئ. که چیرې غواړئ د قرآن حق ادا کړئ نو باید عربي ژبه زده کړئ، تر څو تاسې وکولی سئ چې په ډېره اساني توګه د قرآن حفظ وکړئ او پیام په ډېره ښه طریقه ورسوئ. نو لکه څنګه چې ما وویل، قرآن په موږ څو حق لري؟ 5 حق لري. یو لومړی حق څخه یې دا ده چې باید ښه غوږ ونیسو. دوم حق د قرآن په موږ دا ده چې ښه تلاوت کو. دریم دا ده چې په معنا یې پوه سو. څه وخت په معنا پوهېږو؟ کله چې د قرآن په ژبه پوه سو، یعنې په عربي پوه سو. څلورم حق د قرآن په موږ دا ده چې عمل پرې وکړو. او پنځم دا ده چې نورو ته یې ورسوو. نو انشاءالله عربي زده کوو او په خپله ژبه یې زده کوو. نننۍ موخې مو څه دي؟ جمع مذکر سالم اسم پیژندنه د مثالونو څخه. لکه په تېرو درسو کې چې موږ ډولونه تنوع، نن به انشاءالله لومړی ډول چې جمع مذکر سالم څه ته وایي له مثالونو سره به یې په راتلونکي سلایډو کې کار وکړو. جمع مذکر سالم څه ته وایي؟ دا هر وخت چې د سالم کلمه مو واورېدله، دا په دې معنا چې دې کې هېڅ تغییرات نه راځي، یعنې دغه اسم چې ده د مفرد کلمه. دلته وینئ د مفرد یعنې واحد کلمه سالمه پاتې کېږي. څنګه؟ خو سالم په خپله څه معنا چې کله موږ د سالم کلمه واورو، دا په دې معنا چې په جوړښت کې بدلون نه راځي. یعنې دا اسم چې وینئ په جوړښت کې بدلون نه راځي. یوازې کومې ترکیبي توري اضافه کېږي؟ اونه، اینه. دلته وینئ موږ څه شی غواړو؟ جمع مذکر سالم. مسلمون. اونه وینئ اونه څه اضافه سو؟ زه به دلته دا مشخص کړم. اونه اضافه سو. وینئ دلته اونه. دوم ته راځم د نصب حالت. چه ده؟ مسلمان. چه سو؟ جمع چه ده؟ مسلمین. این اضافه سو. جر چه ده؟ مسلمین. جمع حالت چه ده؟ مسلمین. که څوک تا چې پوښتنه جمع مذکر سالم څنګه اسم ده، ته به ورته وایي چې په جوړښت کې بدلون نه راځي او په پای کې تنها ترکیبي توري اضافه کېږي. کومې ترکیبي توري؟ دلته وینئ اونه یا این اضافه کېږي. خلاص کوم تغییر نه راځي، د اسم په جوړښت کې تغییر نه راځي. دلته مسلمون ده، دلته هم ګورئ مسلمونه، تنها اونه اضافه سو. مسلمان، دلته مسلمین، این اضافه سو. مسلمین، دلته هم څه سو؟ مسلمین، این اضافه سو. دا څه ده؟ جمع مذکر سالم ورته وایي. نو دا د نارینه او ښځینه لپاره استفاده کېږي. لکه په تېر درسو کې ما معلومات ورکړي. نو انشاءالله که چا زما تېر درس نه یې کتلی، له هغو څخه مې دا هیله ده چې زما تېر درسونه دې وګوري، نو دا درس به ډېر ورته اسانه سي. ښه راځم لومړی مثال ته. چې ده متقونه، پرهیزګاران. دا جمع مذکر سالم ولې ده؟ دلته به راسو. موږ ووایو چې جمع مذکر سالم مفرد ډولي چې ده متقیون. وینئ دلته راځم جمع حالت کې وینئ متقونه. نصب حالت یې څه ده؟ متقینه. جر حالت څه ده؟ متقینه. دلته وګورئ کومې ترکیبي توري اضافه سي؟ اونه، اینه، اینه. د اسم بڼه بدله نه سوه، د اسم بڼه ثابته پاته کېږي، تنها ترکیبي توري اضافه کېږي. دې ته جمع مذکر سالم وایي. یعنې اوس تاسې کولی سئ چې 3 ځانګړتیاوې دي د اسم وپېژنئ. حالت یې څنګه مشخصولی سو؟ شمېر یې څنګه مشخصولی سو؟ جنسیت یې څنګه مشخصولی سو؟ حالت څه ته وایي؟ رفع، نصب او جر. متقونه رفع ده، نصب ده، جر ده. زه به دلته راسم دا جدول کې به وګورم. رفع څه ده؟ متقونه. نو د دې اسم حالت څه سو؟ رفع سو. زه به دلته څه ورته ولیکم؟ رفع. نو شمېر یې څنګه پیدا کړم؟ ګوره دلته مستقیما موږ څه کوو؟ جمع مذکر سالم. دلته به نشته کومه شمېر یې څه ده؟ جمع ده. او جنسیت یې څه ده؟ ګوره عنوان چې جمع مذکر سالم. دلته به نشته کومه جنسیت څه ده؟ مذکر. او کله چې په قرآن کې وینئ نو د اونه یا این ترکیبي توري دا په دې معنا چې ښځینه او نارینه دواړه شته. دوه مثال ته راځو. مقربون معنا یې څه ده؟ خاص بندگان، نږدې کړل شوي کسان. دلته راځم رفع حالت څه ده؟ مقربون. نصب حالت څه ده؟ مقربین. جر حالت څه ده؟ مقربین. نو دلته وګورئ کومې ترکیبي توري د اضافه شوي؟ دلته اینه او اینه.
رفع حالت راځم مفرد او مثنه کې هیڅ تغییر نه راځي موږ د جمع مذکر سالم وایي جمع مذکر شی ده چې بڼه نه بدلیږي تنها ترکیبي توري ور اضافه کیږي اونه اینه اینه دلته تا چې پوښتنه کوي چې اوس ته کولی سې چې د دې حالت شمېر جنسیت معلوم کړې هو زه اوس کولی سې چې د دې حالت معلوم کړم حالت شی ده دلته وګوره راځم ګوره حالت شی ده رفع ده ولې رفع ده مقربون که شمېر شی ده شمېر په جمع کې ده جنسیت شی ده دلته جمع مذکر سالم جنسیت شی مذکر زه اوس به دا دلته ورته ولیکم که حالت شی سو رفع شمېر شی سو جمع جنسیت شی سو مذکر نننی درس لنډیز جمع مذکر سالم اسم مو پیژنده له مثالونو سره نو زما له ټولو څخه دا هیله ده چې هر ورځ هغه ګرامر چې تاسې زده کوئ کله چې تلاوت د قرآن ته کښېناستاست نو هغه ګرامر چې تاسې زده کړی ده په قرآن کې تطبیق کړئ یادونې زموږ درس د قرآن کریم د آیتونو ګرامري تحلیل ده وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي هره ورځ منبع به قرآن کریم وي یعنی هغه ګرامر چې موږ ورځنی زده کوو هغه په قرآن کریم کې تطبیق کوو وړاندیز خپلې ټولې پوښتنې او یادونې په کومنټ کې راته ولیکئ نننی درس همدلته پای ته ورسېد په دعاو کې مه هېروئ ستاسو ته ښه وخت غواړم خدای پامان